السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ مشهور حدیث ته چې کله د انسان د مور په خېټه کې او د کې روح واچولی شي، نو په هغه ټیم کې یو څو خبرې په تقدیر کې ولیکلی شي. نو یو د رزق دا مسله ولیکلی شي چې دا رزق به څومره وي د انسان، او د انسان دغه وخت پورې نشي مړ کېدی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړی. نو چې کله رزق ختم کړي نو بیا د دنیا نه ځي. نو دا زموږ د عقیدې خبره ده چې رزق چې دا لیکلی شوی دی په تقدیر کې، او الله په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وفي السماء رزقكم وما توعدون. او ستاسو رزق په اسمانونو کې دی، مطلب چې په تقدیر کې لیکلی شوی دی بره دی، نو هغه به تاسو ته میلاوي. په تقدیر کې لیکلی شوی دی او شریعت موږ ته دا هم ویلي چې تاسو کوشش کوئ، کوشش به تاسو کوئ، میلاویږي به تاسو ته هغه څه کوم چې لیکلی شوي. الله په قرآن کې فمشوا فی مناکبها، ګرځئ به دې ځمکه باندې او ځان له رزق لټوئ، کوشش کوئ. د اسباب ویل کېږي او د اسبابو تفصیل به مخکې راځي. خو په دې ورځو کې خاص کر زموږ په دې وخت کې د خلکو سره چې میلاویږي، نو غالبا خلک دا شکایت کوي چې زموږ رزق چې دی هغه تنګ شوی دی، برکت پکې نشته، مسلې ډېرې دي. نو څوک وایي چې قرضې دي، او څوک وایي چې پلانې مسله ده او پلانې مسله ده. بلکې د بعض خلکو خو د ژوند وایي دغې ته چې صرف پکې مزدوري کوه او پیسې ګټه. د رزق د مسلې دومره په سوچ کې اچولي دي، هغه وایي د ژوند دی دغه، بس نور پکې څه نشته، دغه ژوند دی. سړی د مور د خېټې راووتو، ځوان شو، بس دا مزدوري به کوي د مرګه پورې، نور به هېڅ دی نه کوي. بس همدغه ده. تر دې چې د بعض کسانو والعیاذ بالله د مال ګټلو دپاره هغه لارې م استعمال کړي کمې چې شریعت حرامې کړي دي او بندي کړي دي په موږ باندې. نو هر قسمه کوشش هغه کوي، دی دوکه کوي نو هغه دروغ وایي، هغه یو رشوت ورکوي نو دا بل سود خوري، دا دریم چې دی نو منافقت کوي، نو دا بل چې دی دوکه ورکوي، نو هغه بل چې دی وینې تویي، نو دا بل چې دی د رزق دپاره د الله سبحانه وتعالی بندګي پرېښودې ده. او داسې بیا ځه دا ټول د دې لپاره چې رزق ځان له لټوي، او وایي چې څه زما په کار وي، څه د بچو په کار وي چې هغه ورته میلاو شي. او دې کسانو دا خبره یېره کړې ده چې الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره داسې اسباب جوړ کړي دي چې د هغې د لاسه زموږ د رزق ډېرېدی هم شي، او دا به پراخه شي، او په دې کې به برکت راشي. خو د دې نه به هغه سړی خبري چې هغه د دین نه خبري. سړی دین نه نه خبر، نه هغه به دغه طریقې نه څه خبر شي. اصل مسله دین ده چې ته دین نه خبري، د الله سبحانه وتعالی بندګي به کوې، د بندګۍ سره سره به ته رزق هم ګټې او هغې لپاره به اسباب لټې. د اسباب به ته تعالی معلومیږي چې ستا تعلق د دین سره، ستا تعلق د علماو سره، ستا تعلق د قرآن او حدیث سره. نو بیا به کې ته د اسباب میلاو شي چې کله انسان په هغې باندې عمل وکړي، نو رب العالمین وله په رزق کې پراخي او برکت دا ورته اچوي. زه به یو څو اسباب ذکر کوم
ځکه چې په یو موضوع کې یا په یو محاضره بیان کې د ټول اسباب نه جمع کیږي خو چې کوم غټ غټ دي به ذکر کوم او چې بدی باندې چې عمل کو نو د دې رزق به پراخه تاسو کم کس دانه غوړي زما رزق پراخه شي مونږ دا مسله ده لکه اوس چې د دنیا پرس سره راغی تاجر راغی مالدار سره راغی اعلان وکړو چې څوک پیسې ډیرول غواړي او تجارت کول غواړي ناغه زما خو لري چې ټول خلکو به سیمنډي وي او باز کسان به چې هغه دومره توجه نه ورکړي خو چې کله دې ویل چې راشي چې تاسو ته هغه اسباب کوم چې هغه په قران او حديث کې راغلي نو په شریعت په خبره کې څه شک نشته چې شریعت یو خبره وکي چې دې خبرې سره رزق ډیریږي دې سره رزق ډیریږي نه بده کې به شک نشته او دنیا پرسو خلکو دا خبره چې دا شکی خبره نو بعض اسباب موږ تاسو ته په تعدی کې ذکر کو چې دغه درسه رب العالمین انسان له رزق برخه کوي او رزق ول ډیری اولنې غټ سبب چې دغه درسه رزق کې برکت راځي او ډیریږي تقوا الله په ځان کې تقوا پیدا کول دا یو غټ سبب دی چې رزق به پراخه شي او دا کوم خبرې چې تاسو ته کومه کبه دې تاسو عمل وکړو په شرط دې چې عمل وکړو به تاسو ګوري خپل رزق ته برکت ته خو چې دې عمل وکړي صرف اوریدنه چې ما وریدو برکت قرانه غي زه خو بیان ته ناس خو رزق پراخه نشو نه ته بیان ته ناشو وادي او عمل به وکړي به ګوره تقوا الله په ځان کې تقوا پیدا کول الله په قران کې سوی ومن يتق الله يجعل له مخرجا سوک چې په ځان کې تقوا پیدا کړي د الله سبحانه وتعالى نيري الله ولر پیدا کړي ګور دي چې دا نه دی چې کومه مسله کې ولر پیدا کړي مسله الله نه دخولي خو عام خبره کړي الله ولر پیدا کړي مطلب چې هر مسله کې د مسلمان په سو شوی او بده کې تقوایی الله ولر پیدا کړي لازم ور الله ولر پیدا کړي بده باندې به وباسي مخرجا د وتول ارته وي بیا مخکې ويرزقه من حيث لا يحتسب او د دې زینه بوله الله رزق ورکړي د ګومان کې ومن راځي هر هغه انسان چې بزن کې تقوا پیدا کړي او الله سبحانه وتعالى نه یریږي په هر وخت کې په هر ټیم کې دنیا او آخرت کې الله سبحانه وتعالى هغه پر د کامیابی لار د بوت الله ورکړي صرف دنیا کې نه په آخرت کې په آخرت کې ولر پکار ده چې انسان د آخرت لري سخت نوزي د قبر د عذاب نه بچ شي جهنم د عذاب نه بچ شي یو لار ول الله ورکی جنت ته ورسي او دویم دا چې د دې زینه ول الله رزق ورکی چې د ګومان کې هم نه راځي چې دې زینه ما د رزق ملو شي امام ابن کثیر رحم الله دې آیت مبارک وی مطلب دا شو چې څوک په ځان کې تقوا پیدا کړي او پاغه سمنه عملو کې کم چې الله ویلي دي او دا غسن ځان منه کې کم چې د کم نه چې الله منه کړی دی يجعل له من امره مخرجا والله ولا رسانك او د دې زینه بوله رزق ورکی چې د دماغ کې چې د سوچوم نه راغی چې الله به دې زینه مال لکی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی څوک چې بزن کې تقوا پیدا کی نو الله سبحانه وتعالى به در پر یو مخرج پیدا کی من کل کرب الدنيا والاخره د دنیا او د آخرت د ټول سختي چې دي کې به الله بچي هر سخت ویل چې د مال سخت نه دی ویل مو خو سید د مال ته سوچ کو سخت او په انسان باندې ډیر راځي خاص کر د آخرت ته سخت نو د چې کله انسان کې تقوا نو د هر سخت نه الله ته وساتي او بیا عبد الله ابن عباس رموي او د دې زینه بول رزق ورکی چې د نو امید او چې دې ما د رزق ملو شو نو ته د پته او دې زینه براش الله په قران کوي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا الله کچرته دی کلی والا پمنګ ایمان راوړې زموږ د دیني منلې واتقوا بزن کې تقوا پیدا کړې الله بوله صبر کړې لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الله موږ به د اسمان نم برکتونه په دوی باندې راوړولې او د زمکې نه بوله موږ برکتونه راويسته خو په شرط دي چې دوی ایمان راوړې او په دوی کې څه تقوا وي چې کله پتا کې تقوا و نو الله سبحانه وتعالى به د اسمان برکتونه به تر اوري اسمان برکت برونی او د زمکې برکتونه د رزق د الله سبحانه وتعالى پراخه کی کله د تقوا او تقوا ویسته لن تعریف داده او چې څومره علماء تعریف کین هغه دي ته نږدې وی
ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، چې ته د خپل او د الله د عذاب په منځ کې یو دیوال جوړ کړې چې د عذاب ته ترونه رسي، او یا خبره چې هغه د الله سبحانه وتعالی شریعت خلافي داغي او ستاسو منځ کې یو دیوال دی د تقوا وي. د دیوال به جوړه، دیوال پس جوړیږي باغ سبع عمل کې چې الله رته ویلي او باغ سبع عمل نه کې چې الله ته منع کړی. تقوا دي ته وي چې الله ته چرته و نه مومي باغ ذکی چې د کم زینه منع کړی، او باغ ذکی چرته دي سنه چې ته نه کم ذکی چې الله غواړي چې ته دې د تقوا وي چې ستا ژوند ټول دغی چې سال الله ویلي باغ عمل کوم چې لسنه منع کړی مغه نه کوم. نو بدی کې دنه ټولي خبرې راړي. یو سړی سود خوري په رزق کې به برکت نه، رزق به پراخ نه. والله لازم داسې کسان دي په دې کسانو کې کوم چې سود خوري چې هغه لک پتیان کروڑ پتیان د هوته به ورشه نو ته به وی چې زه ډیر مالدار یم دا دې شي شری هغه به مال کې برکت نه. بس کسان ز پیژنم تجارتونه دي دکانونه دي پای کې دوکي ورکي دروغ وای، یو شی به نقلی راولې باقي بل پاس لیبل لګول د اصلي، یو سړی ته به دروغ قسمونه خوري نه د بریزه کې برکت ته کم ځای راشي. اگر که ظاهري د سره مال ډیر دی خدای مال کې برکت نه ده د سره ټینګيږي نه. او یو مؤمنی الله سبحانه وتعالى نه یریږي الله ته بلک مال کې دوه برکت واجی ته وته حیران په غلک مال کې هغه هر څه وکي. او دا چې کم ظاهري مالدار دی نو د دې دغه حل چې څو سره نشتی یا د مال سرته نه رسی. نو بده کې د ټول دغه کارونه رالو کم چې حرام دی او په تجارت کې خلک استعمالي یا د پیسو ګټلو لپاره دروغ وي د ټیکدار سره، دروغ وي د کس سره چې کار کوي په دروغ په توري لیکي ته سوبیدري سامان بل سره وروړي ولي کې صلی الله اس پروای نه ګاډي کې لړ شي لسره ولګي د 50 ولي کې سل ولي کې هیڅ خبره نه شکر ګاډي ورکی چې دا په دې کې استعمالي دی بګلګي خپل مزي او چرچي او چې څه بدل کې راځي هغه به کوي وړ پر دواسیم پردیش دی. نو ګوره د دې خلکو مال چرته نشي برکت کې دی او نه به پر اخرت لشي. د تاسو ته مو ګوره کوم کسان چې شپه ورځ یو کړي د حرام او حلال ته بګینه ګوري بدی ګور رزق نه ډیری بدی چرته رزق نه ډیری راځي ته کسان خیمه یو څو غنټې مزدوري کوي د ورځې رزق خبر اخره. او دې کسان به توخم چې سلیریش غنټې مزدوري کوي د سترګې تکي سری د بدن ټول خراب وي او سلیریش غنټې د مزدوري او تجارت او بدی قصو کې او بجيب کې سریال نه دا ولې چې کې تقوا نشته به قبل کې تقوا ہے نه چې کله بزن کې تقوا پیدا کړي الله سبحانه وتعالى واستاسو رزق پراخه کړي. او ابو هريره رضی الله عنه بس یو کس راغی وی مت تقوا ستوي هغه ته وی اخذت طريقا ذا شوك چې ته بدی سلار تل چې غني به پرتی هغه یو تلم وی فكيف صنعت نسجل دي کو بدغلار چتلې وته وی کله چې محمد سي پلار کې غنه ولیدا عدلت عنه او جاوزته او قصرت عنه نیا به باغیله پس ټوبو یا به دغینه ولار بدل کړه خو په څه طریقه به ما ځان د غنی نه بچکو. ابو هريره دا وی ذاک التقوى نو تقوا دغه ته وي یعنی دا ته په ولار رواني په کوم ځکه چې تاسو سره شي چې هغه شریعت خلاف دغه نه باوړي دي د تقوا وي ته په ولار رواني او دې څه دی ولیدو چې باغی باندې رب العالمین خفقيږي او نه غواړي چې موږ باغی باندې عمل وکړو نه غواړي چې دا کار زموږ نه وشي نه ته به دغه نه وړي دي د تقوا وي. خپل ځان حفاظت وکړي لکه څنګه چې سړی په دې لار روان دی غني پرتی نو څنګه دې ځان بچی دي د تقوا وي. شاعر وي خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ګناونه پرې د غټي او کواړي وي تقوا دغه ته وي. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى او دې سي ګرځه لکه سړی چې په لار رواني او غني او د مخې ته پرتی او د غنو نظام بچی. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى چې ته ګناه سپکه مګنه چې دا وړه ده وې دا غرونه چې د وړوړو کانو نه جوړ شي نه بس کې سمې خیر دی لګا دومره غونه لکه اوس لس ریال دی لس ریال اوس کم دي شي دنیا په ورانی غلس ریال باندې حرام وخرم کړه نن دی له سو خړو سبب اخري سوي غربتي جوړ شي. ذکر ولا تحقرن صغيرة چته دا مو چې دا ګناه وړه ده نو سپکه غني ان الجبال من الحصى دا غرونه د سنه جوړ شوی دي د کانو نه جوړ شوی.
الله په قرآن کې موږ ته د امر کړی چې بزن کې تقوا پیدا کړئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وبذلك الله ومن يطع الله ورسوله څوک چې اطاعت وکړي الله او د الله د پیغمبر ويخشى الله او د الله نه ویریږي ويتقي او بزن کې تقوا پیدا کړي فاولئک هم الفائزون هم دې کسانو ګټلې ده په دنیا کې او په آخرت کې. بلکې دا آیت ووري څومره عجیب آیت دی ان الله مع الذين اتقوا الله مرګره دا کسانو چې به وکړي تقوا یې نو چې الله دې انسان سره مرګرتیا کوي څه خیال چې د رزق به برکت دی د رزق به تنګي الله بل رزق کې برکت اچي بل ذکر الله والله ولي المتقين الله مرګره دا چا د پرهیزګارو خلکو وبل ذکر الله ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون د عذابونو تذکر الله وکي به وي د عذابونو نه ما د مؤمنان بچکړي وکانو يتقون وبغو کی تقوا دي تقوا د الله د سنه بچکړي د عذابونو نه بچکړي ثم ننجي الذين اتقوا وبل ذکر الله والعاقبه للمتقين او خيرني خنتيجه او جنت درچه لپاره د متقين لپاره نو دا ولنې سبب دی په ځان کې تقوا پیدا کړي الله بدل رزق سکی دا پراخه کی. دویم سبب چې دغه د لاسه رزق پراخه کیږي او برکت پکې راځي استغفار او توبه. استغفر الله ډیر ویل الله سبحانه وتعالى توبه ویستل. الله سبحانه وتعالى نوح علیه السلام مبارک وی چې هغه خپل قوم ته دا خبره کړې و فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. نوح علیہ السلام وی چې ما خپل قوم ته ویلو چې بخانه غواړي د الله نه یقینا الله بخانه کوونکی دی. فقلت استغفروا استغفار دې د انسان بخانه غواړي خلاب ولسور کوي انه كان غفار خو وي چې بخانه کوونکی نو بخانه به وته وشي. يرسل السماء عليكم مدرارا الله به د اسمان په تاسو راووري بارانونه برش ويمددكم بأموال وبنين الله بدل مالون دركي زامن بدل دركي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله بدل باغون دركي ولي او چيني دا ټول هر څه الله ورکی د معمولی عمل د لاسه غسره استغفار توبه وست رب العالمین ته رجوع کول. امام قرطبي رحمه الله وی په دې آیت کې د دلیل چې څوک رزق غواړي او باران غواړي نو هغه دې استغفار او رب العالمین ته رجوع کوي. عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین یو ورځ به کسان راغلي باران نه کیږي ویزه چې استسقا د منځ به وکړو نو بس استغفار کول استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب ورا واپس خلکو ته امیر المؤمنین دې منځ کوي دعا بل وخته وی تاسو ورېدلی نه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته سویل چې استغفار کوي الله به تاسو باران راووري. نو دا یو داسې برکتي عمل دی چې دې د لاسه ستا په رزق کې صرف په رزق کې نه په بچو کې په مال کې په ځمکه کې په هر څه کې برکت راځي. امام حسن بصری رحم الله بس یو کس راغی وی زمونږ ځمکې وچې شوي دي سوکړه ده نو څوک هغه ته وی استغفار ډېر کوه. بیا به بل کس راغی وی غریبی ده وی استغفار ډیر کوه. بل لاغه وی بچی می نشتی وی استغفار ډیر کوه. ناغبل په شراغه هغه ته بل څه مسله ذکر کړه دا ته وی استغفار ډیر کوه. نو خو کې سره کسان نه سن هغه ته وی توساجيبه سره خلک د بشرلو جی هغه جدا شکایتونه کړو ته ټول ته یو علاج خیداولی نه هغه تاسو قرآن نه دوریدل چې دې ټول خبرو علاج نوح علیہ السلام خپل قوم ته خولو کله تاسو دا عمل کوئ نو الله به تاسو له دا درکې دا به درکې دغه به درکې. بلکې حدیث کې راځي امام ابو داود او امام ابن ماجه راوړي او دې دغه کولو کوي من لزم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو بخانی د الله نه غوښتي استغفر الله دا ورد او ذکر به کو بمخه جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله بوله د هر مصیبت نه یو لار د وستو د بوله ورکي چې د دې مصیبت نه وځي د استغفار دلاس ومن كل هم فرجا او د هر غم نه د وته یو لار بوله الله پیدا کوي.
ورزقه من حيث لا يحتسب او دې زینب ولا الله رزق ورکړي د ګمان کې نه راشي. دا دې قسم په موږ سره شي زموږ وظیفه پکار د سې وظیفه د غواړي وی رزق می تنگ دی دا وظیفه ده کنه. من لازم الاستغفار چې استغفار به لازم کو د هر مصیبت نه د وټولار بل الله درکې رزق بدل الله پراخه کی هر مصیبت او غم بدل الله ختم کی. خو استغفار کم چې رزق راکاږي او په رزق کې پر اخره ولي ناغه استغفار چې په خله باندې می او په ځړه کې می وره صرف دانی وسره نه استغفر الله استغفر الله هر قسمه ګناه کوا استغفر الله په یو ګناه باندې بریک نه لګي او بیا راغی نو تاسو خو چې استغفر الله ډیر وای خو رزق خو زموږ پراخه نشو حق شان دی موږ ته برکت وکړي بدیره نه غږی چې ستا په خله یو سړي او په ځړه کې دی بل سړي چې سو پورې ستاسو د زړه او د خلی اتفاق نه راغلی نو ستاسو استغفار د بے فائدې دی دې کې فائدې نشته. استغفر الله مطلب دی یا الله زب بخانه غوړم ته واپس کېږم ته رجوع کوم د هر قسمه ګناه نه نه بعد به ګناه نه کوم. نو چې سړی په خله باندې استغفار وای وهو مصر على الذنب او د ګناونو باندې چې دا قشن لګي ان خته خپل ګناونه کوي نو دی خو دروغجن دی خپل استغفار کې دی رښتینه نه دی. د دویم سبب شو او خبره مختصر کوشش کوم چې ډیر اسباب ذکر کړم. دریم سبب شو التوکل علی الله په الله سبحانه وتعالی باندې توکل کول او توکل دی ته چې خپل ځان وسپاري چاته الله سبحانه وتعالی خپل کارونه الله ته وسپاري. الله په قران کې وایي ويرزقه من حيث لا يحتسب الله به رزق ورکړي دې سړي له هغه ځینې چې د ګمان کې بم ناراضي نو بیا سوي ومن يتوکل على الله فهو حسبه او څوک چې په الله باندې ځان وسپاري نو الله ولا کافي دی. ګورې دې خبرې ته غوږ کړي فهو حسبه الله به بر کافي الله ولا کافي دی الله ولا رزق هم پراخه کې رزق ولا برکت واچي ان الله بالغ امره الله چې سکینو به کوي وره چې سړي ځان وسپارو په الله باندې نو الله خو چې به سکی سو دي تاسو هم نشي کولای او چې سکی کوي خو چې کرته ځان وسپارو په یو مخلوق باندې مخلوق مسله پر سوک چې څومره دغه طاقت دومره منډه بوي خدای بعد باغ سره پر سوک نو کم سړي چې خپل زړه وتړو په الله سبحانه وتعالى پوری او په الله باندې ځان وسپارو او عقیده مضبوطه وا چې فائدہ د مل الله را کوي نو نقصان الله را کوي او دغه لری کون کې رب العالمین دی او خپل هر څه الله ته وسپارل کفاه الله سبحانه وتعالى بدل فرق کافی او رزق بوله ورکی رزق بوله پراخه کی. زه تاسو ته مثال ذکر کوم ډیر عجیب مثال ولله المثل الاعلى خدای مثال صرف د خبري واضح کول لپاره په جاز کې وتا ټول سفري کړي او باز کې سم په کشتۍ کې سفري کړي په جاز کې چې موږ نه شو نو موږ په دې ځکه نه شو چې ډرایور ا پایلټ نه نو کني نو خپل غب شپ لګو د چا په ځل کې د سره دار زینه چې د جاز بولیږي یا د ډرایور بو دشي یا د ډرایور به چیرې کې دي شي نشه کړي نو کې دي شي نه جوړي کې دي شي لیونی کې دي شي د جاز راولېږي د چا په ځل کې راځي خو مطمئن نه شي وې دا ډرایور پوي نو زه ته د مخه مطمئن اوسه الله سبحانه وتعالى ستاسو ژوند چلون کړي اخبوي ستاسو ژوند کې ستاسو لپاره خدي او ستاسو لپاره خندي بدی ته دومره نه پوي چې رب العالمین پوي نو به مطمئن اوسه بالکل مطمئن اوسه ژوند رب العالمین په لاس کې تقدیر دغه په لاس کې نو چې ژوند دغه په لاس کې تقدیر دغه په لاس کې د هر څه دغه په لاس کې به ټول غم کې بس خپل ځان اوس پر بچا باندې رب العالمین باندې. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی بنده باندې دا خبره لازم ده چې د خپل زړه وتړي پر رب العالمین پوری د زړه تړلو مطلب دی چې په الله باندې اعتماد مضبوطی لا على سبب من الاسباب اسباب باندې بزړه نه مضبوطی د بس کسانو اسباب باندې زړه مضبوط کړي دیو په سبب باندې زړه نه مضبوطی چې کله په الله باندې عقیده او یقین مضبوطو وي الله بوله د هر طرف نه یو لار روباسي د رزق اسباب بوله جوړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم بلکې انسانانو لپاره کار ده چې همیشه د رزق د پر رب العالمین ته رجوع کوي په غزان وسپاري. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی او د حدیث په صحیح مسلم کې دی
ګور الله وی كلكم جائع الا من اطعمته اې د آدم بچو تاسو ټول وږي دا اصل دی الا من اطعمته مگر هغه انسان چې زول رزق ورکم نه غم موړ شي نبي الله وی فاستطعموني انه زمان رزق غواړي زبل رزق درکما ګوره زمان رزق غواړي زبل درکما او تاسو ټول وږي الا د زل رزق درکما او موږ دې کسان دي چې الله ول رزق نور کوي ول لازم کړه دنیا مړول شي س امدادونه ولېګا هغه علاقه داخله کو زه ټول د انسان مړی نه دلیل به چې رب العالمین نه مړی او چې کله الله مړی نبی هغه موږ لیدلی چې څنګه الله مړی دې کوي فاستطعموني زمان رزق غواړي زمان خوراک غواړي الله سره مطلب یعنی زمان سره رابطه مضبوطه ساتي بي الله يا عبادي اے زما بندگانو كلكم عار تاسو ټول لغړی الا من کسوته مگر چې چاله کپڑا ورکم فاستكسوني اكسكم زمانه کپڑا غواړي زمانه دا خبر غواړي چې تاسو پټ شئ نه زه تاسو پټ کوم اسمره عجیب حدیث شاعر وی توکل علی الرحمن فی كل حاجه اردت فان الله يقضي ويقدر وی اے انسان خپل هر خبره کې توکل ساته بچا باندې پر رحمان باندې ځکه چې د هر صدقه بلاس کې هر صدقه بلاس کې بس هغه کولیش نتزان وسپاره حدیث کې راځي امام احمد امام ترمذی او نور کتابونو کې راغلي دي باقي کې دی ډېر عجیب حدیث ته لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله کچرته تاسو په الله باندې دې توکل کولای لکه څنګه چې پکار وي لرزقکم کما يرزق الطير نو تاسو له دې رزق درکول لکه مارغان لچ ور کوي نو تغدو خماصا وتروح بطانا سهر لدا مرغی جوزی دې خپل زینا نو نهر یو جرازینه سي مړی سحر له نهر وځي او د شپې ما خامله چې واپس راځي بیا مړی لاړ شي راشي بس رزق ول الله سبحانه وتعالى ورکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تاسو توکل کوله په الله باندې دي چې لکه څنګه چې پکار دي مرغله ورکینو تاسو له رزق نه درکې زموږ توکل کمزوري پر رب العالمین باندې زموږ توکل بالکل کمزوري شوی زموږ عقیده د ټوله جوړ شوی د اسباب باندې یو سړی دغه سره موټر دی پاسې ته وایي ورځ وایي کستا دا موټر چې ته خراب شي نه بیا نه دی به پچغو شي او دا اسمان او د زمکه دا به ملاوي وي که زما د موټر خراب شي زه به کومه څه اخر وي زه به څه کومه عرش و رب تیر شوی یو کس دا وایي چې ستا دا ویزه کېدي چې خراب شي او د حکومت تی ولي بیا به د ایمان پته ولګي د څومره اوبو کې د پته ولګي زه به کومه څه په ملک کې دا د الفاظ دي مسلمان دا خبره کوي چې مطلب دې کومه څه مطلب چې ماته رزق د کم زینه ملوي دا خبره ده زموږ بخبر رباني ایمان دی یقین دی الله په قران کې سوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندي بل کړي انسانانو پیره مگر د خپل بندګۍ لپاره ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون نبی الله دې راجیبه خبره کوي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقینا الله رازق نه دی ویل رزاق ویلی مبالغه به کړی چې الله ډېر رزق ورکون کې ذو القوه وی طاقت والده وسره سوچ کې جدي خبرې سره طاقت څه کار دی نه د دې لپاره انسان کته دا وی چې الله خو رزق ورکون خره خو ماته به رسي څنګه او د مخلوقات ته به رسي څنګه الله وی طاقت ورم رسول هم شو هر چا ته د رزق الله وی رسول شمه نو ګور دي مرغه الله رزق ورکې نو ګور دي ساروت الله رزق ورکې طالب نه درکې طالب هم درکې او د دې سره به دا خبره ساتي چې توکل دا مطلب نه چې اسباب به پرې دي اسباب پرې خو د صوفیانو طریقه ده او په اسباب باندې د عقیده ساتل چې رزق مال اسباب راکې د مشرکانو عقیده ده او نن سبا غالبا خلک په دوه کې دي ډېر خلک په اسباب باندې عقیده ساتي یعنی دا گاڑی دکان ویزا په مسافری په دې یقین دی او کدا لاړو نو رزق څه شو ختم شو دا غوته د سبب رواس الله سره شریک کو یعنی الله رزق ورکي او دا سبب رزق ورکي بلکې ولایذ بالله د باز کسانو به الله بالکل یې د سبب سبب یاد دی
نو ته موږ دا وایو کم عقله دا سبب هم الله جوړ کړی دی دا سبب چې دی دا هم الله جوړ کړی دی رزق نو ته څنګه په سبب باندې چې دې عقیده ساتي عقیده به دا ساتي چې رزق ورکوونکی الله دی خو همدغه الله موږ ته ویلي چې ځان له سبب پکې ولټوي نو دا سبب راله الله جوړوي نو خبره ټوله چا په لاس کې شوه د الله په لاس کې شوه دویم قسم خلک هغه دي چې هغه بالکل د اسبابونو انکار کوي چې ته سبب جو هغه عقیده کمزوري ده دغه صوفیانو طریقه ده بلکې قران او حدیث کې ډیر زیات دي دلایل دي چې هغه په دې خبره دلالت کوي چې اسباب بلټوي یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم ایمان ول احتیاط کوي د کافرانو طرف نه تاسو کوي احتیاط کوي نو به سره وی ولي زمو په الله باندې توکل احتیاط ته ضرورت ده الله به مو احتیاط کوي سبب ده نو حفاظت کوون کې اصل کې څوک ته الله سبحانه وتعالى تاسو اسباب لټوي وبذكر الله سوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل اي مؤمنانو تاسو د جنگ د سامان چې د ځان تیاروي د طاقت سامان د اسونه شو نور دي چې په جنگ کې سي استعمالي کې الله د ځان تیاروي نو دا زموږ ایمان او عقیده چې د مؤمنانو مرګرتیا څوک کوي الله سبحانه وتعالى کوي الله قادر دی چې کافرانو تباہ او برباد کړي دا زموږ ایمان او عقیده خدا اسباب دي تاسو سامان الله وی جوړ کړي وبذكر الله سوي فاذا قضيت الصلاه کله چې تاسو منځنه فارغ شي او موږ ختم شي فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله نو برزمګه کې خورشي ځان له رزق ګټي دا سبب دی کنه هم ته الله کم چې وځي بزمګه کې خورشي ماغه مونږ ته ویل رزق زده کومه نو مطلب دا شو چې رزق ورکون کې د رب العالمین دی په موږ باندې چې دی نو لاس په وهلي سبب لټو ځان خو په سبب عقیده دا باندې ساتو چې کله سبب یو رزق شته او سبب نه رزق باندې دي چې ګور ډیر خلک چې سبب یې نشته خو رزق ولا الله سبحانه وتعالى ورکي عقیده په الله باندې مضبوط ساتي چې رزق ورکون کې څوک ته الله سبحانه وتعالى او اسباب بلټه خو په اسبابو کې بزان تبا کې نه بس بالکل په اسباب باندې انسان عقیده جوړي عزو بالله الله دې عقیده نه موږ ساتي چې انسان اسبابونه چې دین یو دغه جوړ کی او الله تیرش د سو اسباب شو درې سلورم سبب چې راغی سر رزق پر حقيقي خپل ولیان ساتل او زموږ د رزق ګوره چې غالبا تنگ دینو د دې خبرې د لاسه زموږ پښتنو کې دا مسله ډیره ده په معمولی خبر باندې یو سړی تیرېدو سلام بوانه چې بس عمر له سره ختم شو یو سړی په لار تیرېدو ما سره سامان اوچت نه کوزي ورې د عمر له ختم شو په وړه خبره باندې ولې ماته دي شي ولې ماته وکړو ولې ماته ونه کتل او بدل پریدا بچو ته وصیت کی چې د سره رشتہ نساتی د څوک چې رشتې نساتی د رزق تنګي د سره ولیکي او دا خبره زنه کومه د شریعت خبره ده انس بن مالک رضی حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی من سره ان يبسط له في رزقه د چا چې دا خوخی چې رزق پراخ شي او ينسى له في اثره او الله له جون کې برکت و چې جون ولا اوګد کې د دې دوه مطلبونه جون کې برکت جون کې د جروغ بدن روغ صحت او جون ولا اوګد کې نو د دې سو کې فليصل رحمه رسول الله د خپلوانو سره د خپل ولیان ساتي د حدیث په صحیحینو کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا نسخه د سوخی خو پیغمبر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دا نسخه ګوره هغه د بدیږي څه شک شتي کڅوک رزق پراخه کول غواړي او کڅوک کوئی چې زما جنوګت شوي معمولی کار دی خپل ولیان ساته رزق دې پراخ زه ته پوس کول نه غواړم نور دا زما دیسی ګمان دی که غالبا خلکو نه ما یو نه ته پوسو کې تاسو چا سره ورانه ده هر شړی به سوق د سوق دیسی چې سره ورانه نو خبره غلطه کې صحیح ده ډیر دیسی خلک به زبدي جمعات کې ومندلته چې دا غو ډیر خلکو سره ورانه ک ډیر سره یو سره خو ورانه ده کنه به جون کې خپلانه هغه پلانې کلونو شراغي سره خبرې نه کړي ابلوس د دې خبرې نه خبر شوم چې دلته یو کس ته او هغه پینځه کالي کې سلور کالي سلور یا پینځه کاله نه زیات شو هغه له اوس پر خپل خځې سره خبرې نه کړي زیرا ذکر ته خدای چې هغه سره خبرې د نشته سب پر اخیبه راځي زموږ بریزه کې زموږ د حل یو بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم او امام ترمذی حدیث اوره تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم دومره نسب خپل زده کوي
خپل مشران وپېژني چې سبا له تاسو خپل ولیان ساتي. رسول زم وي دا بعض کسان د خپل نسب تذکره کوي په فخري انداز سره، زه پلاني نسب سره تعلق پلاني قام سره، د سیده منه بشریت کې. خدا بعض کسان وي چې بالکل د نسب تذکره باندې کوي، لکه سړی ته پوښتنه کوي یاره د پلاني ته پوښتنه کوي نسب یې څه دی، قوم یې څه دی، نو دا بل ته نه دا پرې په دین کې دا نشته. ولې نشته په دین کې دا نسب معلومول، نسب یادول دا په دین کې شته. نو یو خو به خلک وپېژني نو دوی خپل ولیان به وساتي. دا د پته ده چې زمونږ د پلانې زمونږ خپل د پلانې خپل د پلانې زمونږ نسبي د پلانې نسبي د خپل ولیان به سره وساتي. خو چې بالکل د سړي دی معلوم چې څوک خپل څوک پردی دی به خپل ولی وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دومره نسب خو معلوم کړي چې تاسو خپل ولیان ساتي. به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فإن صلة الرحم محبه فی الاهل، څوک چې خپل ولیان ساتي نو دغه یو فائدہ ده اولنی چې خلک به سره محبت ساتي. که تاسو خیر د کم سره چې دی قام کې او به نسب کې د هر چا تفوز در کې د خلک په ډیر مینه او د خلک ډیر قدر او احترام کوي. یو ډیر درون سره هر زیته وي دی رسی، د هر چا په غم کې وي دی ولاړی، د هر چا په خادي کې وي دی ولاړی، هر سړی ته د ټلیفون کوي، د چا سره مالی منډه وي نو چا سره چې دی بل دي سي منډه وي، خلک وسره محبت ډیر کوي. دا یو فائدہ ده. دوی فائدہ رسول سوی مثرات فی المال، مال به ډیریږي، مال به ډیریږي، رزق به ډیریږي. به رسول سوی وی منسأة فی الاثر او ژوند به وګدیږي. درې فائدې دي، اوسه مغټي فائدې. ژوند به وګدیږي، مال به ډیریږي، د خلکو محبت به سره پیدا کی. او د معمولی کار د خپل ولیان ساته. علي بن ابي طالب رضی الله حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم من سره ان يمد الله في عمره، د څوک چې دا غواړي چې الله زما په عمر کې برکت واچي او الله له رزق کې برکت واچي، ويدفع عنه ميتة السوء، او الله دنا یا د اخره خاتمه لروغه کې درې خبرې دي. عمر وګدې ده، رزق کې برکت او پراخي، او چې اخره خاتمه سو شي جوړ شي خه خاتمه. د دې سو کې فلیتق الله په ځان کې تقوا پیدا کی، وليصل رحم او خپل ولیان ساتي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم نسخه ده. اخر خاتمه به په ایمان سره رزق به پراخي او جون به شي برکتی او وګد به. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا قول نقل له چې هغه دا خبره کړې ده چې څوک تقوا په ځان کې پیدا کی، خپل ولیان ساتي، د عمر به وګديږي، د مال به ډیریږي، او د خپلوان به د سره محبت ساتي. خپل ولی ساتل دی ته وي چې ته د خلکو ته پوښتنه کې په ټلیفون باندې دا وی خواله لړ شي. ګور په ټلیفون باندې سکی په دې ستاسو خرچ راځي، خو یو ټلیفون دی چې ملاوي کوي من څنګه خیریت ته سید مسجد خدمت به بنک خبره ختم شو. خو څومره غټه فائدہ دی وته، څومره غټ اثر پرې خو دو. نو په ټلیفون باندې رابطي، په چا پسې تل د چا سره مرسته کول، د چا سره په قرضه کې مرسته کول، په پیسو کې مرسته کول، نور دي چې ډېر منډیوال دا ټول چې خپل ولانی ساتلې د مریض خالت له دا غوې د پر دعاګانې غوښته د رب العالمین چې الله هدایت ولا ورکی، د خیر کار امر وته کول، د بد کار نه منع کول، دا خپل ولی ساتل او غټ خپل ولی ساتل دی چې ته انسان ته نه غلا روحه ضروره ته زما خپل زبته خپکیګم دي چې جهنم ته لاړ شي. نو دا خبره دي سیده او دا دي غلطه ده. د څو اسباب شو سلور. پنځم الانفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې مال لګول د دې سره مال ډیری. الله په قران کې وایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، تاسو چې سم لګوي الله زما په لار کې فهو يخلفه، الله به دغه په بدله کې دغه نه ډیر صدر کوي، دغه نه ډیر خدر کوي تاسو له، او دغه نه زیات تاسو له درکې. خو په شرط دی چې تاسو الله په دین کې الله په دین خرچو کې د الله په لار کې پیسې ولګوي. امام ابن کثیر رحمه الله د آیت په تفسیر کوي وي د دې مطلب دا دی چې تاسو که سم ولګوي د الله په لار کې، نو الله به تاسو په دنیا کې دغه په بدله کې ډیر زیات درکې، رزق بدله پراخه کی، او په آخرت کې بدله ثواب درکې او جنت په لاره درکې. الله د شیطان مبارک په قران کې وایي شیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء، شیطان تاسو یری د غریبینا. الله اکبر. لکه ته پینځل راوي سجیر د پلانې لور کوم ته بسکی شیطان ته بدل کوي چې ته ځان غریب نه پینځول زره ورکه بس 27 کې سو دی جوړی شو دومره شي دی جوړ شو. کنور سنې غواړه خو بيزنه ټاپین او بین ول اسکول لپاره کې سنه څه خو به جیب ته واچي خپلانه قرض غواړي زره له 2000 ورکوله نه دې په دې سوچ کې زب سه کوم شیطان وتی ته ځانلم غریبې نه ډیر خلکو په خله باندې
خاص که زموږ خلکو به خپل باندې یو ټکی پروت ته چې تو ته سوې پلاني سره مرسته یا منډه یره زموږ خپل حالات هم د سیدي شي دا خبره ته څوک چې بزله کې دا د شیطان شي ويأمركم بالفحشاء او تاسو ته د فحاشي امر کوي الله وي خلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله تاسو لوز کړی دی چې تاسو د ګناونو به بخي ځکه چې شیطان به باندې فحاشي کوي نو تاسو به توبه وباسئ الله به د ګناونه دا بدلو بخ وفضلا او د فضل مراد ته رزق دی یریږي مال لوی د غریبین رزق بل زدر کومه تاسو صرف خرچوک عبد الله بن عباس رضی الله عنه اثنان من الله واثنان من الشيطان دو د الله طرفنا خبري دي او دو د شیطان د طرفنا دي الشیطان د طرفنا يعيدكم الفقر د غریبین دي یری دویم ويأمركم بالفحشاء غناونه باندې به امر کوي د الله طرفنا د غناونه بدل بخي رزق بل پراخه کوي به تولي یری حدیث کی راځي امام مسلم دا حدیث راوړی دی الله وی او دې دغه کې دی ابن ادم اے د ادم بچیا انفق عليك تلګو زما په لار کې نو زما در کومه تعالی اے د ادم بچیا لګو زما په دین باندې پیسې لګو زما په لار کې پیسې نو زما تعالی در کومه د الله طرف نه لوز دی بل حدیث کې راځي ابو هريره حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من يوم يصبح العباد فيه روزانه چې کله سحر شي الا ملكان ينزلان دو ملائک د اسمان راکوزي فيقول احدهما اولنه بګداوي اللهم اعط منفقا خلفا ويا الله دا اولنه بګوي ويا الله که څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو توله بدله کې ډیر سور کی ويقول الاخر وغدوم سوي اللهم اعط ممسكا تلفا او يلا چې څوک نه لګي نه د مال ولا تبو برباد کې د مال ولا به برکت کې یا الله د مال ولا ختم کې د مال د پراخي تل ختمه کې د دوم ملائکه د خيري او د حدیث متفق علیه حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې یو حدیث کې درځي عبد الله بن مسعود د حدیث ته بلجبه حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی دخل النبي صلی الله علیه وسلم على بلال فبلال رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وعنده صبرة من تمر راغ سره کجوري پرتی رسول صلی الله علیه وسلم ما هذا يا بلال بلال دا سری کجوري دی خو دی هغه ته یا رسول الله جمع کړی مې دي سبا د پاره ادخرته لك استاد پاره استاد میلمنو د پاره مې خو دی کمل مانرش نه دي کجوري نه بول ورکو رسول صلی الله علیه وسلم بلال تر دین نه ریږي چې د قیامت پر ورځ بد دی بخاری په جهنم کې تدین نه ریږي ته تولی جمع کړی دی بیا رسول صلی الله انفق بلال وی لګوا د الله په دین کې خرچه کوا ولا تخش من ذي العرش اقلالا او د عرش ول رب چې دینه دغه طرف نه تزکه دا يرمه ساته چې هغه په غریبی او رزق ورمن تنک یو غنی ذات عرش ولا نو بلال خرچه کوا عرش ولا بدل ډیر څه درک نو د الله په دین چې خرچه کې الله بدله رزق کې پر اخره وي زموږ په معاشره کې دا مسله څومره کمه ده د نش مطابق ته ډیر کمزوري ومنګه په دې مسله کې ګوري او عربي هغه تور غرونو کې به جمعات جوړ شوی او ته پوښتنه کوي چې دا عربو جوړ کړي قران په پروتي بل ماری کې دا چې عربو دي پنکه بل لګیدلی په جمعات کې عربو ایسي لګیدلی عربو او دا مو ته بسکو دغه ته بنای شي مونږ څوک دي دا نه وي چې ګوره مونږ سره دومره مال نشتی دا ګوره کمزوري خبره دا منمه چې سید چې مال په دومره درجه کې نه چې بس مالدار ملک په شان چې هغه سره مال ډیر خود دومره نه چې موږ په خپل جمعات نه یو ساتل او موږ په الله د کور خدمت نشو کول تاسو خپې جنې یو بل چې داسې کسان دي دغه د زمکې دي چې دغه هغه نوسی او کړوسی او د نسبونه او د پیړۍ راشي او راشي د ختمېدو ولني او په دې کې به دې ګرځي وي زموږ په جمعات کې څه خراب دی وي ک ته ول صحیح کی زیری مرګرو ته بار د قصه کوم یو ځوان شیر په ما به سره غلې ما ته وی زموږ یو خدمت ته د جمعات مې سم مسله وی دو بنکی به خراب دي کده چې چاته وي نو مې بنکی خو بنکی یو به شپېتر یاله ده یا په ویا او 200 شوي یو سلسل وی دغه خبره دی لپاره مې پوره کمیټه کې نه ولوړي یو سلسل وی خریاله استاد یو ورځ دی اړې ده ورګه کنه د الله د کور د پر تر غلې نو دو بنکی ته ماته وینا کې
دا باز راشي ما پسې شل شي 15 قرآن پکار دي او چې کور ته ځي په چوټۍ باندې سامان ځان سره وړي که نه وړي وي سامان وړم چاته دې ویلي چې ماله سامان واله نه ولیږي ستا د کور خبره او په ما پسې راغلی 15 قرآنونه غواړي جنت الفردوس او راغلی ما ته 3 قرآنونه ماله واله یو قرآن به 15 ریاله 3 څو شوې 15 ریاله ته نشي ورکولی او غواړي جنت الفردوس ها و دې خبره چې سړي به طاقت نه رسي د هغه طاقت نه بهري صحیح ده دې لپاره سړی خبره وکړي خدای زمونږ حالات دي چې زمونږ په ټول علاقه کې به ته جومات ته ورشي نو هلته به ته د بجلۍ مسله راښکاره شي هلته به د اوبو مسله ته وینې دیوالونه به چې خراب شوي چټیانې به کې نه وي سپیکرې خراب وي او ذمهواري ټوله د چا ده محراب کې چې کوم غریب نه شي څه نوم هغه څه ده مولوي صاحب ذمهواري د هغه نه خو دا چې خبرې وبس هم کوو ګورئ ذمهواري دا غیبت به هم کوو بدې ردې وبس هم وایو خو دومره ده چې د جومات ذمهواري ټوله دا دغه په سر ده نو دا هر څه غریب ته بس په غاړه دي نه که بیا چې د هغې ورځ چا خواله ورغی تاجر خوا کې ناست و چې زموږ د جومات یاره وایي دا مولیان دو په چاندو باندې ماړه نه شو وایي یو صحیح ده که ته ورله ورکه هغه چانده نه کوي ته ورکه دی به ورکي هغه به ورکي دی به ورکي مولوي صاحب لیونی چې به چاندې کوي تاسو ما سره اتفاق کوئ که نه کوئ خبره نو چې مولوي صاحب غریب ته دا دومره غټ جومات پاتې شي او د الله کور شړ شي نو هغه به نور څه کوي په خپله خو دا غریب ځان له دغه حال دی نو هغه به دغه نه کوي چې پلاني او علاني پسې لاړ شه بیا موږ وایو زموږ رزق تنګ دی موږ له پکار ده چې څنګه ته ټلیفونو کې زویه د کور د مسلې نه مخکې موږ ټلیفونو کوو موږ وایو کور کې څه خراب خو نه وي تپوس کوو که نه کوو د هغې نه مخکې به ورته ووایې بچیه د الله په کور کې څه خراب دي او که نه هغه جومات کې ته ولاړ شې ووایې نه سبا زه بیا ټلیفون وکړم که چې د پنکه خراب وي که چې د قالین خراب وي که چې د بجلۍ مسله وي که چې د اوبو مسلې نه ما ته ووایه که زه نشم کولی زه دلته کلیوال دي ملګري دي هغو ته به ووایم څه طریقه به جوړه کړو د الله د کور به حفاظت کوو داسې طریقه پکار ده زمونږ دغه حل دی د الله په کور باندې ریال نه لګو او بیا راشي رزق زمونږ تنګ شوی ستا رزق او پر اخره کوم ځای راشي چې دا یتیمانان او کونډې او دا ناستي او د الله کورونه په دې حل چې انسان ورته حیران شي والله داسې عجیبه عجیبه جوماتونه ما به خپلې دي او تاسو هم لیدلي چې سړي دا زړه ورته چې دی وجاړي دا زړه ورته وجاړي زه یو علاقې ته ورغلم پاکستان کې جومات ته منځه ته ننوتو مازدیګر منځه نو د جومات سره مارکیټ جوړېدو 3 چته مارکیټ او سم غټ مارکیټ جوړېدو او د جومات دا ګوټ چې دی بالکل لا ګوټ درولېدلی نو زه جومات ته ننوتم ما پکې لمونځ وکړو بیا د لمانځه نه بعد 10 منټه زه به جومات کې تقریبا ناست وم او دقیقې یو طرف ته مې کتلو ګوټ ته او په زړه کې مې دا وي چې دا قوم به رب العالمین له څه جواب ورکوي 3 چته مارکیټ ته جوړولی شي تا سره پیسې شتې په دې کې ستا پیسې نه ختمېږي نه چې دی نه په تا باندې نور څه مصیبت راځي او د رب العالمین د کور ته نو په دې ګوټ باندې څومره خرچه راځي او یوازې زه د مارکیټ والا نه ګناهګار وم چې دی دا نور چې څومره دي کلي ته وګوره په سونو کسان پکې په سونو کورونه پکې هغوی د یو جومات حفاظت نشي کولی زه دا وایم چې ګوره داسې ونه شي چې ستا د کلي دپاره ته بهر ګرځې خلکو ته ویناګانې کوې نه تاسو څوک کسان یې کلیوال په دیره کې ټول اتفاق وکړئ وروره زمونږ د دې جوماتونو د کوم چې به دې کلي کې دي 2 دي که 3 دي د دې په موږ باندې دې ذمهواري لکه څنګه چې زمونږ د کور ذمهواري او که څوک په دې کې پیسې نه ورکوي نوم دې له دیرې نه لرې کړي خبره ختمه شو ټول بیا ورکوي دا څو سبب اسباب شو 15 شپږم واوره ډېر عجیبه دی د الله سبحانه وتعالی بندګي کول او د هغې دپاره وخت ویسته نه سبا څوک وخت وباسي پرون یو کس ما ته دا ووي تپوس یې کوو د یو مسلې ما ته وایي چې لکه اوس منګه څه لکه اوس وي موږ چې دی نو رزق ګټو بچو له او ښځې له او هم دغه یوه لار موږ ته کولاو ده نو زموږ سره به الله څه کوي مطلب چې د الله دپاره څه وخت نشته درس 1 ګنټه دی د غریب ودني شي کېناستی مزدوري 12 ګنټې ده او که چې ته ټیکهدار ووایي چې 18 که او د ګنټې بدله 20 درکړو والله لازم چې دی ورته 20 که ګنټې هم 20 که او پیسې خیر دی 18 که ګنټې 20 که او پیسې 18 که زه دله کوم او چې ورته ووایي چې جومات کې درس دی بیان دی نو دی به اخوا ته وي او دی خوا ته وي یاره بس زموږ ټیم نشته بلکې چې مونځ دی وګت کو مونځ والله لازم د جومات ته د پرېږدي بل جومات ته ځي
او موږ به څومره وګت شي عام موږ چې کېږي 10 منټه 12 منټه پې لګي کنه یو ورځې 15 منټو ته واړوه بیا ګوره او رزق کې پراخي غواړي رزق کې پراخي د کوم ځای راشي زه به یو حدیث ووایم دومره عجیبه حدیث ته وله لازم چې د انسان په دې جسم باندې غونه ذکر شي چې دا حدیث و امام ترمذي دا حدیث وړه ابو هريره دا حدیث ته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ان الله تعالی یقول الله وی ابن آدم اے د آدم بچیا د خطاب مونږ ټول ته تفرغ لعبادتي زما د عبادت لپاره وخو باسه املأ صدرك غنا پزړه کې بدله مالداري راولما کوم ځای پزړه کې غټه مالداري بیا غریبي بدله ختمه کما زما د عبادت لپاره وخو باسه زړه بدله مالدار کما او غریبي بدله ختم کما والا تفعل او کنه کې بدی دغه کېری او غالبا حالات ته خي او ګستر ته وګوري او والا تفعل کتاسو دي سي نکوي اې د ادم بچو ملأت يديك شغلا د لاسونه بدل د منډو د کارون ډک کما دومره منډي بوي چې ستا ټول جون په منډو کې ک نتیجه خو بیا هم خیر منډي مخوي نتیجه څه ده ولم اسد فقرك او غريبي بدل نه ختمه خیلم دې حدیث ته مصروف بدی کما سحر نه د ماخام پورې بستا یو منډي یلا غریبي به ختمه ویننه غریبي د لم نه ختمه منډي او غریبي د ونه یو ځای او د حالت ته سو ګوريزه څومره منډي دي څومره سختي موږ تورو په دې مزدوري کې وسنه یعنی د کم کار نه موږ مخاړه ورایزه هم چې پیسې خو غریبي نه ختمي بلکې رو پرو خډيريږي روزانه زموږ غریبي روانه وبره ولې ځکه چې موږ د الله لپاره وخت نه وباسو دغه د بندګۍ لپاره وخت نه وباسو د دې دا مطلب نه چې ته ځان صوفي جوړ کې جمعات به ګډ کې کېنه او دنیا پرې دې دا مطلب نه مطلب دا چې خپل دنیا کا وخت چې دین دنه پاتې نشي دین دنه هیر نشي نو دا څو اسباب شو شپږ وم سبب والا واده کول ازوانان به خوشاله شي او پکار د چې هغه کسانو خوشاله شي کوم چې ودونه کړی دي چې دویم دریم سلورم به وکي د واده سره رزق شي د پراخش الله په قران کې وی وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الله وی د خپلو کشرانو او تاسو چې کوم غلامان دي یا وینځي د دوی لپاره د نکاح بندوبست کوي د دوی نکاحونه کوي يكونوا فقراء او کچر دوی غریبانانی يغنيهم الله من فضل الله به مالدارک ودولته سوکي والله به سکی مالدار ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی پتا باندې دا ولنی دا په الله باندې دوی مده اولنی پتا باندې څه ده واده کولی او په الله باندې رزق پراخه کولی دی ودونو سره رزق پراخه کی عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کوله ویزاغه انسان ته ډېر تعجب کیما چې څوک په دې واده کې د ځان لپاره مالداري نه لټوي او الله ویلي چې تاسو مالدار شئ عبد الله بن مسعود وی التمسوا الغنى في النكاح کتاسو مالداري لټوي نو په دې نکاح کې لټوي نه کوونه کوي ودونه کوي الله به رزق سکی دا برخه کی دا بس واده نه کوي د شلو کالو شو پینځیش ډیر شو لکه واده نه حالت دا حالت د دې سره برابرېږي د دې سره خرابېږي نه ته واده وکړه حالت به برابر شي نه کته به انتظار ناشي چې بغیر د واده نه به حالت برابر شي لکه پوری بناسي دا بس پکې بخپل خپو ودري قیامت پورې غلا بخپل خپو وندري نن سبا غټه فتنه او غټ مصیبت ځوانان دغه جن تبو برباد شو ټول ځوانان لړو تبو برباد شو الا من رحمه رب دی موبایل او دی فتنو او دی مارکیټونو بازارونو کوم زیات الکام رسول ودونی نشته د ډیر شو کالو سره بناسي واده نشته دلته یو کسو تقریبا د سلوي خونم ببره نو مو دې متواده ورینه کې نما ته وی شي سره زمانه مشران دورونی غولم لانه کړي به کینه دا شکر بو باسو چې قبر خوا کې بالکل کی چې دغه ځای کې لسته نمبر چې لا مشران تانه د نور دي اغول نه کړي به تکله کې نو کوشش دا وکړي چې ودونه وکړي دا څه سبب شو وم اتم والی دا په تادی کې ذکر کو چې کله د باندې غریبی راشي
او حالت ته باندې سخت شي نو الله ته رجوع کوه، الله به رزق پراخه کړي. امام ابو داود امام ترمذی او حدیث راوړی دی، والله لازم سن آشنا حدیث دی، من نزلت به فاقه، پچا باندې چې غریبی او مصیبت او سخت رااله فانزلها بالناس، نو د خلکو ته بیانول شروع کړو چې رزق غریب شوی ما او بس وږی شوی ما او تږی شوی ما او قرضی دي، لم تسد فاقته، رسول الله صلی الله علیه وسلم د غریبی چرته نه ختمي. ومن نزلت به فاقه، او بچا باندې چې غریبی او مسله او مصیبتونه رالو فانزلها بالله، نو چاته خپل مصیبت او غم ویوړو الله ته بیان کو، نو الله بوله رزق ورکی عاجل او آجل، یا بغه وخت کې یا بلګ وخت بعد خو ورکی بوله لازم رزق بوله رب العالمین پراخه کوي. یو روایت کې درځي من جاع او احتاج، څوک چې وږی شو او یې سحاجت او ضرورت او مسله پیراله او خلق ولا ترجیح ورنکړه او نه خلق ته بیان کړه، وافضى به الى الله، او د خپل مسله چاله ویوړه الله لا فتح الله رزق سنه من حلال، الله بوله یو کال رزق ورکی چې دې کله مسله الله لويس د یو کال رزق. مونږ ته چې کله مسله راشي، یعنی مثال کې سم مسله ته سوزره پلاني نمبر وګورم، لکه تر پلاني غو وړه خو کې جمعه ته ورشه الله ته وایول، نو موږ به پلان او علانه او غا او ملک او خان او پولیس او تړدار او پوجي او ټول بچیکو، بیا دې ذکر وو کو الله ته به وسو وایو، نو سپینه ټوپۍ او بسر کو جامت بدري ورځ غټ کو تسبیح بلش کړوال، به ورسره شي شي سره دواګانو سره اثر نه وږي، اثر وایي سره شي ته ټریننګ کې ته تجربه کې ستا یقین نشتی، کوم سړي چې یقیني زه دې وکړه خبرې ډېر متاثر شوم، دا مخکې متوسه بیان کړو سپینګری کسو ما خبرې کولې نه، ما ته مې سديس مسلو سباسو نو مې دا مسله به کیم دنه داګه د الفاظو او زه ډېر سخت متاثر کړم، ما ته بس سید شي سم الله ته وای دقه شنه غوي سپینګری بس سید الله ته وای وکړه، دا شی ایمان او یقین پکاره دی، سید الله ته وای او مونږه چې سید پلاني ته وای کنه بر سره منډه وای، نو الله ته وای او اسباب جوړ کا، الله بدل دا مسله سکی دا بدل حل کې او رزق ول پر اخره ولې دا شو اته لس پورا کو. نه هم دا چې حج او عمره پر لپسې کول، حجونه کول او عمره کول، حدیث کې راځي تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. امام ترمذی امام نسائی دا حدیث راوړي چې عمره او حجونه پر لپسې کوي، د دې د لاسه رسول سموي د دې د لاسه الله غریبي او ګناهونه دي ختمي، لکه ترکان چې وس پنرولي او بټي کې کیدنه نه بټي دا وس پن څنګه پاکي، د قشان د انسان هغه ګناهونه او غریبي د حج او د عمره د لاسه پاکي، حج او د عمره سره غریبي ختمي او ګناهونه ختمي او رزق پراخش. لسم به ذکر کو او اسباب ډیر جمع کړو، ولسم به ذکر کو الاحسان الى الضعفاء، د کمزور خلکو سره احسان کول، د غوسره خېګړي او منډي وهل. رسول الله سموي هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، الله چې تاسو رزق درکې او تاسو مرسته کین دي غریبانو خلکو د لاسه کې، دي غریبانو سره منډي وهي، د کمزور سره مرسته کوي، د یتیم سره، د کونډې سره، د غریب سره، د قرضدار یو سړی د قرضو کې ډوب دی، یو سړی د نه جوړ دی، یو سړی د کور نشي ساتلی، یو زنانه کونډه ده، یتیمانان دي، د دوی سره مرسته کوي، الله بس تاسو رزق سکی دا پراخه کی. یو حدیث کې راځي انما ينصر الله هذه الامه، الذي امت مرسته کوي بضعيفها، د کمزور خلکو د لاسه، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، دغه دعاګانی، دغه منځونه، دغه اخلاص، په غریبانو کې اخلاص دي. په یو حدیث کې رسول سموي وي دا غریبانه خلک مال راولي مال ځکه چې دوی کې برکت ډیر دی، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، الله چې تاسو مرسته کوي د خلکو د لاسه کوي. نو کمزور خلکو مجلسونو کې کېنی، غریبانو خلکو خواله زی، د یتیم په سر لاس راکاږي، د غریب سره منډه وای، الله بس په رزق کې سوږي پر اخی بواچ. تلک 10 کامله، دا لس اسباب دي چې کبدی عملو کو نو الله سبحانه وتعالى بس رزق دا په اخی کې عملو بکوي او کنه ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى موږ له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.